د روزې فضیلت او ځینې مسائل ښه مزده سي ذهن کې. روزې اول فضیلت دا ده چې دا روزه په مخکې امتونو باندې فرض وه. رب ذوالجلال په قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان روزه ای مؤمنانو په مخ تاسو باندې فرض شوې ده، دا په مخکې امتونو باندې فرض وه. ان عیسایانو او نصارا هم روزه نیوله، خو به یې غوت زیادت کې وکړو، یوه میاشت 50 ورځو ته ورسوله. نو دا نوی شی نه ده، ګوره مخکې امتونو دا روزه نیوله. او حدیث شریف کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر چا چې روزه ایمان سره د ثواب د حاصلولو په نیت ونیوله، ګناهونه به وبخښل شي. ټول صغیر ګناهونه ترې ولس مسته وبخښل شي، او کبایر ګناهونه خو توبه نصوحه سره بخښل کېږي. اول محترم روزه د هجرت دویم کال فرض شوله، موږ مخکې وویلې. 9 کاله رسول الله مبارک روزه نیولې ده. په دې کې 2 کاله روزه پوره 13 ورځې وه او 9 کاله 19 ورځې وه. عربي میاشتې همداسې دي، یا 19 دي یا 13 دي. ته به دا نه وایې چې دا روزه کمه شوله 19 شوله، نه میاشتې همداسې دي. دا خو الله هم دا جوړې کړي قمریز که نه سپوږمیز کال همداسې ده. نه والا دا میاشت روزه موږ باندې کمه کړه. څوک دا اختیار لري چې چا باندې فرضي روزه کمه کړي؟ هېڅوک دا اختیار نه لري. الحمدلله اوس شمل نظام لرو، خپله کمیټه لرو، خپل اسلامي نظام د څه امر کوي بس موږ لبیک ده. او بل محترمو، نو د روزه په اول کې تدریجي ډول باندې فرض ما درته ویلې که نه، اول کې اختیار و، روزه نیسئ که کفاره ورکوئ. نو وروسته بیا ورو په ورو مکمله بیا فرض شوله. صحابي کیسه مې تاسو ته وکړه که نه، چې څنګه بېهوشي راغله. نو قیس بن سرمه که نه، مخکې روزه لږ سخته وه، چې ویده به سولې بیا به روزه سر نه کېدله، روزه ماتې نه مخکې. اوس اساني راغلې ده، شپې موږ خوراک څښاک خپل بیبي سره یو ځای والی دا ټول جایز دي تر سهاره پورې. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود که نه. او بل فضیلت د روزې موږ دا وویلې چې رسول الله مبارک فرمایي اذا جاء رمضان، کله چې روزې مبارکه میاشت راسي، فتحت ابواب الجنه وعلقت ابواب النار. او کله چې روزې میاشت راسي، جنت دروازې خلاصې سي او جهنم دروازې بندې سي. وصفدت الشیاطین، شیطانان سرکس شیطانان وتړل سي، خو نفس بیا هم وي که کله کله موږ تاسو ته دوکه راکوي، ګورئ فکر مه وي. او بل محترمو، حدیث شریف کې راځي، حدیث قدسي ده، رسول الله مبارک فرمایي چې یقول الله عز وجل، الله پاک داسې فرمایي. څه فرمایي؟ الصوم لي وانا اجزي به. روزه زما لپاره ده، زه یې بدله ورکوم بنده ته. نورو عباداتو کې شاید ریا اوسي، خو روزه کې خو بهي ریا کمه ده، یا بهي شته نه. د الله او د بنده ترمنځ راز ده، بس روزه یې نیولې. الله وایي زه خپله بدله ورکوم کما یلیک فی شانه. او بل حدیث شریف کې رسول الله مبارک فرمایي وایي که چېرته بنده په دې پوه شوی وایي چې د روزه څومره اجر لري، وایي تمنا به یې کړی کاش کې ټول عمر مو روزه وایي. نو ګوره دا موږ الله صور نه کوي، خصوصا تراویح ورځې روزه، شپې قیام که نه، په دې کې ډېر حدیث راغلي. ګوره خلک خو ډېر اخته دي که نه. اوس هم یو د مر په کنده ولاړ ده که نه، جهاني صاحب بولي، تاسو به ویډیو لیدلي، 80 کالو وي 15 کالو وي، نن یې ویډیو جوړ کړی دا بدعت ته دا مه کوئ روزه. ګوره اوسي هلته روپایي که نه، خپله بېچاره په کوم حالت ده. نو 1400 کاله کېږي چې موږ تاسې دغه روزه نیسو، تراویح کوو. اوس د غربیانو په خوښه په دین کې اختلافات اچوونکي خلک، ګوره دا ویډیوګانې هېڅ مه ګورئ، سړي فکر خرابوي، سوچ خرابوي. نو پرون یې ویلي دا مه نیسئ، دا تراویح مه کوئ. مخکې خو مې ویلې 7 رکعته کوئ، اوس وایي بېخي مه کوئ. بل ورځ درته هېڅ فرض لمونځ مه کوئ، دغه شیانو څخه غوږ مه ګرځوئ، دا ورټئ، دا لرې کوئ. او بل مسایل یې لنډ لنډ واورئ شابس. اول شرط د روزې دا ده چې اسلام، سړی به مسلمان وي، کافر روزه نه قبلېږي، کافر هېڅ نیک اعمال نه قبلېږي، ځکه ایمان چې سره زر دی نه سو سره. او دویم نیت، د روزې نیت به کوې. موږ ویلې که نه، نیت خپله په شمي داسې جګ چې د خپله نیت ته تر زواله پورې دا نیت صحیح کېږي. وبصوم عهد نویت من شهر رمضان. او بل بلوغ که نه، موږ ویلې 15 کالو ته چې هلک
او جلی ورسیږي علامی نه خرسي مزدا بالغ د روزه بری او که مخکې بالغ سوال جلی د نو کالو شروع کیږي بلاغت او د هلک 12 کالونه به روزه نیسي او کوم دا ثواب پنيته نیواله مشران د ثواب رسیږي مور پلار نیکه نیا کنه استاد مسرور ارڅ او بل پاکواله ده کنه د خزل لپاره حیض او نفاس نه بیا روزه نیسي او اقل لیوانای بني او کو چا روزه نیولې ورسته لیونتو پراغی تر مخامه پوری ک نور روزه ماته نکړه روزه صحیح ده کیږي او بل مسافر لپاره محترمو رخصت ستا څوک مسافر سره رخصت ستا نو مباح ده تر روزه خوړلې خو عزمت ده نه دي عزمت ده نه دي او قصه موږ ویل کنه کای غیر اختیاري و راغی روزه نه ماتي خو کای راغی دغه خلو بیرته قصدن تیر ک به روزه ماتي قضا به راوړي او اتم دا هیر سره روزه نه ماتي په هیر سره خوراک څکاو نه وسی کنه او بل د خزي خپلول خپل بیبي علماء دا روزه مکروه کوي خدای دې ونسي او بیا خو مکروه تحریمی خو حالت داسې بزان دي باورم نه خو او بل مسواک سره روزه نه مکروه کوي صحیح ده مسواک استعمالول شي او بل موږ ویل په اسلامي کول کې د کې لګ نو سي احتیاط وسی او د شمای کول یا په اسلامي مستحب ده سنت ده برکت ده او د يهودو سره مخالفت دغه په شمای نه کو وسم نه کوي او رسول الله برک فرمایي تسحروا فإن في السحور بركه او رزمات کې به لګ ان تلوار کول وختي کول دا بیا مستحب دي چې ځان اوس مازین سره خرما سره په بو سره ماتولې مستحب دي نو الله دې موږ تاسو روزي قبول کړي الله دې کوم ځوانان چې تراوح ته اول ورځ راغلي وکنه سپینګيري سړی ته کله کله زلا ورسي مشران ټول ولاړ سپینګيري ځوانان نه نو زلای څو ویږي خفص کوشش کوي ما اول ورځ سب شمارل 200 نفر ابو تقریبا روزه کې به دویم ورځ فلاویان نفر 50 نفر نو د تاریخ کې دا وخت یې ګوره د ورسته افسوس سره کې کاش کې تللی وي نیم ساعت وخت ولې مې نه کولې قرآن کریم ویل کې د کاش کې اورېدلای مې وي دا موږ ګوره کله کله یې ټایم از ګولډ ګولم تاسو وایي وخت سره زر ده اسرو زر نه ملا زیات دا مقاله سمور کوي خو خوندور روزه نیسي خپل اسکار پکې کوي خصوصا اول شپې د رحمت دی یا رحمان یا رحیم وایي دویم لشپې نو مغفرت دی استغفر الله ډېر پکې وایي استغفر الله او دریم لشپې بیا دی ور څخه د خلاصون دی اللهم اجرني من النار ډېر پکې وایي نو هر قسم ذکر کوي خدا یا رحمان یا رحیم استغفر الله اللهم اجرني من النار او بل کوشش دا کوي رسول الله بر فرمای جنت ډیر غواړي الله نه پدې میاست یا الله جنت ته راځي خدای ستا جنت مون ته راځي او دوزخ نه پناه غواړي دوزخ نه موسات امين الحمد لله رب العالمين يلا ترازي قهر عذابنا وصل قهر عذابنا وصل يلا مونږ ته خبر باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي خدای پاک هر څوک تل ترازي جمعه تل منزل لپاره خدای پاک عبادت لپاره خدای پاک دنیا او آخرت خاصه کې ظاهر او باطن اصلاح وکړي تر ناراضي سي وصلی الله تعالی اجمعين برحمته